سلامونه په ظاهر چې د خایس کې په پیمانه کې تل کېږي په هغه کې سپین پوسټ کې تغیر اهمیت ورکړل کېږي دا غړ سلیبریټیز که تاسو وګورئ دي چې اول فلمونه تراشي نه دي ډیر زیات تور کلري او د وخت سره سره داسې علاجونه وکړي چې دي هم ورو سپینېدل شروع شي د خایس چې کوم انډستری ده دا دومره غټه شوې ده چې $1.10 بلین ته رسیدلې ده ما تقریبا 2 میاشتې د پوسټ کې په واټ کې تیر کړې او په اخر کې ما د خپل د ټول هغه ډاکټرانو نه کم چې د پوسټ کې سپیشلایزیشن کوي هغه یو څو پوښتنې وکړې هغه ماته مختلف جوابونه راکړل چې را خلکو له سکول پکار دی سنې دی کول پکار چې پوسټ کې څنګه پکار دی څنګه رنگ پکار دی څنګه خیال ساتل پکار دی هغه ټول په دې وړو یوټیوب کې دي زه کوشش کوم چې هغه کم زما لپاره تاسو لپاره فائدہ لري چې هغه سره شریک کړم نو خیال دا چې موږ سپین پوسټ کې ولې خوخو او ولې موږ د اټریکټ کیږو کله چې انګریزان ته تراغلي او د حکمرانی کول هغه ایلیټ کلاس او اپر کلاس او پیسې والا حکمرانی والا کلاسو نو زموږ خلک ذهني تور باندې داغي وسوم غلامان دي او هغه داغي پیخې کوي هغه شزونه خوخي څنګه چې د انګریزانو وو دغه سپین پوسټ کې نو ځکه هر سړی کوشش کوي چې زما پوسټ کې د سپین شي د دې خخ کار شي د مالدار کار شي د اپر کلاس حکمران کلاس کار شي اوس د رنګونو په انسان کې څنګه مختلف راغلل کله ایولوشن تیوري مونږ وګورو نو انسان چې کله په ځنګلو کې اول اوسېدو په باندې ډېر زیات غټ وختانو خو دغه په خوراکونو پسې کله منډه شروع کړې او میدانونو طرف ته راووتو نو د وختان ورو ختم شول د بالکل لغړ سپین پوسټ کې پاتې شو نو سپین پوسټ کې د نور د لپاره ډېر زیات خطرناک دی نور چې په سپین پوسټ کې باندې لګي الټراوایلټ شوګانې په دې کې د ننوزي او کینسر پیدا کوي نو په ایولوشن کې موږ کې یو خاص قسم سیل پیدا شوی ته میلانوسایت وای هغه میلانین پیدا کړل خو هغه میلانین چې کوم خاص قسم رنگ ساتوي او هغه د ځکه یو میلانین وي هغه یو میلانین چې کوم دی هغه تور رنگ ورکړي دی کار دا و چې د نور د رڼاګانې په انسان باندې کله لګي چې په کوم باندې وختان نشته نو دا الټراوایلټ ریز د نه لاړ نشي او د نه کینسر پیدا نه کړی شي او نورې بیماریاں دي پیدا نه کړی شي نو دا تورواله چې قسم یو قسم سکرین پیدا شو یو پروټیکشن دا شو انسان له بچاو ورکړي خو چې څنګه د ایکویټر نه انسان ورو بیا مخکې تلو پولونو ته تلو هغه ځینو ته تلو چې د رڼاګانې نه وي چېرته شوګانې کمې وي الټراوایلټ وي اوس کم نو په انسان کې د میلانوسایت یو بل میلانین پیدا کول شروع کړو هغه د پیو میلانین وي هغه انسان له سپین رنګ ورکولو کوشش کوي دا ولې پیدا کول شروع کړو ځکه چې د میلانین چې کوم یو میلانین او تورواله پیدا کوو نو په دغه خلکو باندې نور نه لګیدو چې نور په قسم نه لګیدو بیا نو پدې کې نورې بیماریاں پیدا کېدي خاص کر د وټامین ډي ډیفیشنسي چې کوم بیماریاں دي هغه به کې پیدا کېدي نو ځکه په ایولوشن کې وایي چې یو پیو میلانین پیدا شو د رورو سپینواله طرف ته واپس لاړو اوس دا یو میلانین او پیو میلانین چې کوم دي د دې کمبینیشن چې په یو انسان کې څومره وي او یو شی ډیر وي بل ډیر وي د دې په کمبینیشن کې د انسان هغه شان تیرن وي خو دا په مختلف نور فیکٹر باندې منحصر ده چې راستا ماحول څنګه راستا ګرچا پیرس چې کوم دي ټمپریچر څنګه ده او بیا ستا خوراک سکاک څنګه راستا باندې سټرس څومره راستا د خپل سکین خیال سونه ساتي نو دا ټوټل بدلیدې نشي لکه شانتي موډیفیکیشن پکې راتللی شي چې لکه دا تقریبا 12 قسمونه ټوټل د سکین ټایپس راځي چې په رنګ په حساب باندې نو د چا به یو قسم چابل نو که ستا دریم نمبر قسم ته څلورم پنځم ته تللی شي خو دریم ته 12 ته نشي تللی ځکه چې په تا کې به موروثي تور باندې د جینز چې کوم یو میلین یا پیو میلین دي اسومري او کانستنټلی لګ بدلون راځي خو پوره انسان نشي بدلیدي اوس که د خپل پوسټ کې خیال ساتل غواړي او وی چې کم قسم علاج وکم نو په دې کې مسري بزان خامخا پوه کې کله چې هم ډوپا مالیکول د ټایروسین سره ریاکشن کوي د ټایروسینیز انزایم په موجودګۍ کې د موږ یو میلین راکړي یعنی تورواله دا د کاپر په موجودګۍ کې نور چې کوم فری ریډیکل دي داغه په موجودګۍ کې کیږي او کله چې میلانین جوړ شي نو دا په وړو بوجکو کې زی هغه ته میلانوسومز وي هغه په مختلف بدن په حصو کې ځان بیا ښکارا کوي او انسان ورو توريږي او چې دغه ډوپا مالیکول د سیستین سره ریاکشن کوي نو د موږ پیو میلانین راکړي یعنی سپینواله انسان ورو بیا سپینیږي او څومره چې هم علاجونه دي هغه په دې ریاکشن کې مختلف ځګونه ټارګټ کوي او دغه په بنیاد باندې به انسان یا سپینیږي یا توري لکه مثلا ډیر خلک د ګلوټاتایون چې کوم انجکشن یې داغي ته پوس کوي چې د څنګه کار کوي نو ګلوټاتایون کې چې بیسیکلی یو سیستین مالیکول دی هغه تعالی پیو میلانین جوړي بل چې کوم دی دا انټي اکسیډنټ نو هغه ټول ریډیکل کم چې د پیو میلانین د لپاره پیدا کیږي هغه منه کوي از انټي اکسیډنټ په تور باندې کار کوي ځکه انسان فرش وسره ښکاریږي سپینواله سیوا کوي او ډیر خلک وایي چې انسان ورو ځواني دغه رنګ کې تاسو ریټینایډ وګورئ نو دا چې څومره فری ریډیکل دي هغه ختمي از انټي اکسیډنټ کار کوي نو ځکه دغه ریاکشن نه کیږي او انسان پیو میلانین سیوا پیدا کیږي د یو میلانین په ځای باندې او انسان ورو سپینیږي که تاسو دا نور لیزر تھراپي وګورئ په لیزر تھراپي کې چې کوم زموږ میلانوسومز دی وړي بوجکې دي هغه ټارګټ کیږي هغه ختميږي
د څومره چې علاجونه دي که تاسو سټیراید وګورئ دا مختلف پلیئرز د دې شونو کې ټارګټ کوي او د خپل خو د دې ټولو سنه نقصانات خامخا وي یو بل قسم علاج کیږي هغه ته هایلورونیک اسید وي هغه د مختلف سیلز په منځ کې چې کوم د سیمنټو کار کوي نو هغه ډاکټر ته ویل شي چې د خولې په ګولې خوړای شي کې انجکشن په شکل کې چولای شي او په سکین باندې لګول شي دلته ځکه نه یم چې ته به غلطه فائدہ اخلي دغه رنګي بوټاکس انجکشن کې تاسو ګورئ هغه انسان کې چې دا داسې کوتونه جوړیږي تاسو وګورئ کنه نو دا په مسلز باندې کار کوي په نیورون او مسلز باندې کار کوي چې دا نیورون سپلای وته داسې هغه شی او انسان تقریبا د شپږ نو اخلا ته میاشتو پورې دا کوتونه هم راکړي او دا هم یو منل شوی علاج دی او دا صرف د دې کوتونو لپاره نه بلکې نور داسې میډیکل ایمرجنسي او کنډیشن دي چې پای کې موږ دا علاجونه ټیم په ټیم انسانان له کوم اوس که په دې ټولو خبره ته نه پوهېږي دا څه انګریزي دي جوړه کړې ده زه په دې نه پوهېږم نو هغه خبرې چې دې ډاکټرانو ماته مشورې راکړې دي چې عام عوام دې نه خبرې ټول لومبه سیلف میډیکیشن باندې کوی که څومره هم د وړې وړې مسلې راځي دا یې لپاره د سکین ډاکټر نه مشوره دویم کم چې د سکین د سپینول لپاره مختلف په دکانونو کې کریمونه ملاويږي دا د سکین لپاره پوستکي لپاره تباہي د خاص کر زنانه لپاره دا دوه درې فارمولې چې مکس کړي وي او هغه چې ولګي داسې ریاکشن او داسې پوستکي سره حل کړي چې بنده او تکتل نشي نو دې نه دې منوشي دریم په میډیکل سٹور کې داسې کریمونه ملاويږي چې هغه کې سټیراید وي او انسان ته لګي چې زه خو مخامخ وسور شم کول شم خو دا هم د انسان لپاره تباہي د تر څو د ډاکټر نه ویلي دا نه کې څلورم بیلانس ډایټ پای کې خاص کر چې پسې کې پروتین لکه شو پړ شو لوبیا چې وته دالونه شو چرګ شو هغه شوی دا پروتین دي بیا چې پسې کې هایلورونیک اسید وي بیا خاص کر وټامینز په سبزیانو کې او په فروټو کې دا بیلانس ډایټ ته ملایي چې دا کمواله به راځي نو دا ډیره خطر کوي ټیم په ټیم باندې ته د ډاکټر په مشوره باندې سپلیمنٹ اغستې شي کم چې وټامین دي پای کې وټامین A B C D او بیا زنک فولیک اسید دا ډیر زیات ضروری دی سکین لپاره هایډریشن یعنی د اوبو مقدار دا چې تاسو وجود کې پوره نو ستاسو سکین به چې کمی د حشاش بشاشي ځکه چې د وجود نه ټول یو تقریبا زیات تر وبد سکین په ذریعہ باندې د پوستکي په ذریعہ باندې وزي نو چې ستا پوستکي ته وبو پوره نو دا ډیر زیات فرشي دا به خرابېږي نه دا رنګ فیس واش د فیس واش استعمال ډیر زیات ضروری دی هغه فیس واش کوم چې د ډاکټر خې ډاکټر د ریکمند کوي دا هغه زمانه لري چې ته به د لوخو د انځلو صابون باندې وخته وینځي هم په سکین وینځي به چې د سکین خرابېږي نو ریکمندډ فیس واش ډیر زیات ضروری دی دغه سره سن بلاک د ټول نه مهم د څومره ډاکټران سره چې ما خبرې وکړې ټایم یې سره تیر کو هغه د سن بلاک باره کې ډیر زیات ورډ دی هغه چې لکه دا به خامخا استعمال لري په دې کې دوه قسم سن بلاک ملاويږي یو فزیکلی یو کیمیکلی فزیکل دای چې به د کرکټران به تاسو کتلې د مخې بالکل سپین کړي دا ډیر زیات خشز دی خو چې دا سره د انسان مخ پټیږي نو موږ دا کیمیکل زیات تر خلکو ته ورکو ا کیمیکل کې تاسو کې ډیر شو اخلي شپې ته واخلي یا لسکم سل واخلي دا ټول خدي د دې څه دومره فرق نشته او خو په دې کې خیال دا کوی چې ګټه د کور نه بهر ته نوځي هم لګول پکار دي چې ته باران وريزي هم لګول پکار دي او هر 2 غنټې پس دوباره لګول پکار دي دا غو وجه دا چې الټرا وایلټ ویوز په وريزو کې می په کور کې مګرځي راګرځي په هر ځای کې او د مخ خرابې نو سن بلاک په لګي او په کاین کېست سن بلاک لګول شروع کې بار لګول شروع کې بیا وټامین ډي نه جوړیږي نو وټامین ډي به سره خامخا اخلي یا هغه ریکمندډ موئسچرایزر کم چې ډاکټران خي هغه په باندې تعلیم حاصل کړي هغه په مخ باندې استعمال دا غن علاوه چې کم ستا په وجود کې ستا په سکین باندې مختلف قسم دانی او دا راخیږي نو سه هورمونل بدلونی سه یو سه داغي لپاره ډاکټر سره مشوره کوي د ځان نه بعد د لپاره څه دوايي نه اخلي ځان نه بس ټوټکن اخلي او کوم چې لکه اوس ما په سکین باندې دانه راختی دا او ما دایره لپاره څه شی استعمال کوم ټیک شوم نو دا ضروري نه چې ستاسو لپاره هم ټیکی نو کوشش وکړو چې په دې خبرو باندې ځان په کو عمل کولو کوشش وکړو دا منګورو کې کوم دي ماته مختلف برانډونو مونږ په کې لیکلي دي خو ما دا مناسب ونه غنل چې ټول سره دلته شریک کم او الله دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي په لوی الله مو سپارم سلامونه